السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه دې زما دوستانو؟ زما امید دی چې ټول به خیریت سره. زما دوستانو نن زه تاسو سره یو داسې اپلیکیشن شاملوم چې رمضان المبارک یو ښکلی اپلیکیشن دی او ټول اسلامي قرآن شریف پکې پروت دی، محفوظ دی او په دې کې شپږ کلمې هم دي، دواګانې پکې هم دي او نور څه داسې د پنځو واړو منځونو الارم هم تاسو ته غږوي چې د مازه ټایم شي نو اواز بدله کوي او د هغې ایپس نوم دی 3 اسلام 360. اسلام 360 نوم یې دی او د دې لینک هم په ډسکرپشن کې ورکړی دی. کوم دا انسټال کې نو دا د پلی سټور نه انسټالیږي نو بیا به اوپن کې چې اوپن کې نو تاسو ته به داسې انټرفیس مخې ته راشي. نو زما دوستانو دا یو یوزفل او یو ښکلی اسلامي اپلیکیشن دی. نو زما دوستانو کو تاسو ته دا اوپن کې او تاسو ته څه نوټیفیکیشن مخې ته راشي ابه تاسو الاو کوئ. نو زما دوستانو تاسو وینئ چې په دې کې په نمبر 1 کې لیکلی دي چې نماز ټایمینګ، قرآن، دعاز او قبله ډایرکشن، الله نمونه او شپږ کلمې او د عمرې باره کې تاسو ته معلومات ښیي یا د حج باره کې. نو الله دې مونږ ټولو له وس راکړي او د چا هم ارمان وي نو الله دې پې په خوشحالو سره حج او عمره دواړه وکړي. نو دې سره سره چې کته مونږ راشو نو په دې کې نور څه هم اسلامي ګیلري هم پکې ده، تسبیحات هم پکې دي او بیا کته راشي نو د هر ورځې به تاسو سره جدا جدا دوا شریکېږي، تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي، نوې نوې دوا به ته راځي. نو زما دوستانو دا انسټایل کې ځکه چې ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، اسلام 360 نوم یې دی او دا ډېر مشهور دی او په دې کې نور څه دغه پې هم نشته. نو که تاسو روان روژه ده تاسو موبایل نه نشئ صبرېدی او موبایل هر سړی سره زما یوز کوي. نو که څوک وایي چې یاره زه موبایل یوز کوم دا څه به شي د موبایل نه صبر شم، نو موبایل نه دام یو داسې نشه ده چې دې نه سړی نشي صبرېدی. خو خیر مونږ به د اسلام 360 اپلیکیشن چې مونږ انسټایل کو نو په دې په ذریعه مونږ دا موبایل ښه طریقې ته هم اړولی شو. نو په دې کې دی نماز ټایمینګ. نو نماز ټایمینګ دی د پنځو واړو منځونو او د اشراق منځ یا داسې د تهجد منځ په دې کې ټول ورکړي. تاسو ته به الارم وایي، صحیح ده. نو تاسو ته به دا تاسو ته داسې اف وي ټول، نو تاسو ته به داسې اف وي د هغې نه دا به تاسو داسې آن کې چې آن کې چې کم تاسو آن کول غواړئ نو هغې باندې به تاسو ته اټومیټکلی الارم وایي. چې بیک شو نو قرآن مجید هم پکې دی. نو لیکلی دي سورة الفاتحه د مونږ به سورة الفاتحه راواړو، لیکلی دی بسم الله الرحمن الرحیم او بیا داسې کته ورپسې تاسو راشئ نو ډېر ښکلې ښه په غټ غټ ټکي دي، ښه ښکلې دي او بیا ورپسې تاسو ته خو دا هم وایي چې څو پکې آیاتونه دي او مکي دي که مدني دي. نو زما دوستانو ورپسې دعاګانې هم دي. په دریم نمبر د اوده کېدو دوا یا تلاوت یا د جومات یا د مونځ یا د کور یا داسې نور څه مونږ چې ته ځو راځو په ګاډي سفر دعا ټولې د خوراک دواګانې او روزانه اذکارو په دې کې هر دوا په دې کې اویلیبل ده. صحیح ده دوستانو. او دې سره سره په دې کې که مونږ ته د قبلې پته نه وي چې مونږ ته د قبلې پته ولګي نو قبله هم په دې کې موجود ده. چې کومې غاړې ته قبله وي نو دا ډبلیو نشان چې دی به تاسو ته درکړي دا د قبلې دغه دی، تاسو ته دا قبله به تاسو ته راولي. صحیح ده. د قبلې انفارمیشن به تاسو ته درکوي. په دې کې د الله نومونه هم دي.
د الله چې کم صفاتي نومونه دي او دې سره سره شپږ کلمې هم دي دا د الله جل جلاله صفاتي نومونه دي دې سره سره شپږ کلمې هم پکې دي او د عمرې ګایډ هم پکې دي چې دا کلمې دي دا لومړی کلمه دویمه کلمه ده دریمه کلمه ده او پکې د عمرې معلومات هم تاسو درکوي چې عمره به څنګه کوو د عمرې کې څه سنت دي څه واجبات یا به څه کوو او حج باره کې هم تاسو ته معلومات درکوي بیا اسلامي ګیلري پکې ده نو اسلامي ګیلري کې هم مزید دواګانې دي او ښکلې ښکلې فکچرز دي پکې دې سره سره په دې کې تسبیحات هم شته تسبیحات کاونټر دی صحیح ده کاونټر دی تاسو تسبیحات کوئ موبایل ځانه مخې ته کېدی او لګیا یې بس الله اکبر یو پیره الله اکبر دوه پیره تاسو څونه اذکار کوئ په دې کاونټ کوئ په دې کې به تاسو ته اټومیټکلی کاونټ کېږي او بیا ختموئ نو په دې ریسیټ باندې کلیک کوئ ها مونږ به بیک شو نو دوستانو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او د دې اسلام 360 نوم دی نو زما دوستانو او دا د مسلمانانو د پاره صحیح ده اسلام 360 نوم دی او د دې لینک هم په ډسکرپشن کې ورکړی دی نو دا تاسو انسټال کولی شئ او دې نه تاسو پیدا اخیستی شئ په دعاګانو کې مې یاد ساتئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې هر یوه معلوماتي ویډیو اول تاسو ته در رسیږي